عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی کله چې غزوة الاحزاب و د خندق غزا نو فسمعت وعید الارض وی زه بار راوتي وم نو ما د دې ځمکې د سدربا شان واورېدله نو چې مې شاته وکتل سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه را روان دی او یو زغره یې اغوستې ده چې هغه په ده کې وړه ده ځکه وکانه جسیما سعد بن معاذ چې و دا د باډۍ نه ډېر غټ وجود یې لرو نو ما چې دا ولیده نو زه کښېناستلم د حیا د وجې نه او بیا د منډه کله مخکې لاړې سعد بن معاذ رضی الله عنه په دې کې یو کافر دی ابن عریقه هغه غشې راواخیسته او په دې یې ګزار وکړو او دا یې ویل وی خذه مني وانا ابن عریقه دا غشې در ونیسه زه ابن عریقه یم هغه غشې لاړې ولګېده ویسته د سعد بن معاذ رضی الله عنه دا څنګل پرې ولګېدله اینه ترې را روانه شوه نو سعد بن معاذ رضی الله عنه دې کافر ته خیرې وکړلې وی عرق الله وجهك في النار بیا سعد بن معاذ چې کله هغه غزا ختمه شوله کافرانو شکست وخوړ هواګانې الله راولېږلې ټولې تس نسله او ټول وتښتېدل نو سعد بن معاذ رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم ولا په مسجد نبوي کې یو خیمه وواله ځکه دا زخمي و خو ده دا زخم چې و د دې وینه نه ودروله ډېر خلکو کوشش وکړو خو وینه نه ودروله نو سعد بن معاذ چې و د دعا وکړه د الله نه وی اللهم لا تمتني حتى تقر عيني في بنو قريظه یا الله د هغه پورې لاله مرګ مه راکړې تر څو پورې چې زما دا سترګې یخې شوي نه په بنو قریظه باندې بنو قریظه یهودو په مدینه کې اوسېدل د غټ دشمنانو د اسلام دا دعا چې د وکړه ایسته هغه وینه د ده بنده شوله رسول الله صلی وسلم دا په خیمه کې کښېنولی او سهار به مو د رسول الله صلی تپوس له راته او ماښام بیا چې کله مازدیګر و رسول الله صلی خپله زغره وښکله نو جبریل علیه صلات وسلام رالی او رسول الله صلی وسلم ته یا رسول الله ته خپله زغره وباسې او موږ لا نه دي وښکلي د الله له طرف نه حکم دی چې ځئ په بنو قریظه پسې او د هغې سره جهاد وکئ د هغې سره جنګ وکئ رسول الله صلی وسلم خپله هغه زغره بیرته واچوله او صحابو ته رسول الله صلی اعلان وکړو وایي ځئ په بنو قریظه پسې د بنو قریظو نه صحابو ګیر چاپېره ګیره ورتله 15 ورځې تقریبا هغه ګیره اچولی شوې وه د هغې نه هغوی په قلاګانو کې بند ناست 15 ورځې پس د هغې په زړونو کې یېره ولوېدله او ویل موږ د دې قلاګانو نه درکوزېږو خو په حکم د سعد بن معاذ چې هغه راته وایي بس د هغه په حکم به درکوشو رسول الله صلی وسلم سعد بن معاذ راوغوښتو هغه زخمي و او رسول الله صلی وسلم هغه نه تپوس وکړو د سعد بن معاذ نه وایي ستا څه رایې ده د دې په باره کې هغه وایي یا رسول الله زه نه چې زه خپله رایې پیش کړمه او هغه د الله خوښه نه یو عذاب راته میلاو نه شي رسول الله صلی الله علیه بس ته خپله رایې پیش کړه هغه وایي یا رسول الله زما خو رایې دا ده چې د دوی کوم ځوانان دي او جنګي خل دي هغه ووجلی شي او د دوی دا زنانه دا وینځې کړلی شي غلامان کړلی شي د دوی دا ضعیفان خلک او دارنګې د دوی مالونه چې دي دا تقسیم شي رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل بالکل قسم په الله ته هغه فیصله وکړله چې کومه د الله فیصله وه کله چې هغه غذا بیا ختمه شوله نو سعد رضی الله عنه یو بله دعا وکړه د الله نه و یا الله که زمونږ او د قریشو بل جنگ نه پاتې نو یا الله فاقوزني الیک یا الله مس ما وفات کی شهادت ارمان په زړه کې د شهادت تمنا و یا الله ما وفات کی مال شهادت راکړي چې دا دعا یې وکړله نو د هغه زخم نه وینه بنده شوه خو د دې دعا سره بېرته را روانه شوله را چالو شوله رسول الله صلی وسلم رالی او سعد بن معاذ یې داسې په دې غږ کې کلک ونیو د سعد بن معاذ وایي دا وینه را روانه او د رسول الله وسلم په دې بدن باندې به لګېدله او رسول الله وسلم دعا وکړله وایي اللهم ان سعدا انجز ما وعد فانجزه ما وعدته یا الله سعد رضی الله عنه خپله واده پوره کړله الله ته سره خپله واده پوره کړي سعد رضی الله عنه چې کومه وعده کړې وه الله ستا د پیغمبر تصدیق یې کړی دی ستا په لاره کې جهاد کړی دی نو الله ته مو څه خپله واده پوره کړي او الله د ده دا روح قبول کړي سعد رضی الله عنه چې دا واورېدله ژړا یې کوله ډېر زیاتې ژړل
او ویل اشهد انک رسول الله، وی زه ګواهي کوم چې ته د الله پیغمبر یې. بیا چې هغه زخم نور سیوا شو، رفیده په نوم باندې یوه زنانه وه، د زخمیانو علاج به یې کاوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هلته ویسئ. هلته چې ویوړو هغې ورله څه پټۍ مټۍ کوله، خو د هغې سم هغه وینه نه ودرېدله. فلما ثقل حملوه الى دار بني عبد الاشحل، کله چې هغه زخم نورم سیوا شو نو د ده خاندانو بنو عبد الاشحل هلته یې منتقل کړو، هلته یې ویوړو. نو منام تلک اللیله رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه شپه باندې وده شو. چې وده شو سهار د رسول الله صلی الله علیه وسلم لمونځ وکړو، هم په هغه ځای کې ناست دی. فجاءه ملک، رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یو ملک رالی فرشته، و یا محمد صلی الله علیه وسلم، یا محمد صلی الله علیه وسلم قفز اللیله رجل من امتک فتحت له ابواب السماء واستبشر به ملائکة السماء. اے محمد صلی الله علیه وسلم ستا په دې امت کې نن شپه یو سړی مړ دی چې د اسمان دروازې ورته خلاصې شوې او کولاو شولې او ملایکو یو بل له زیرې ورکړه. خوشحاله شوې ملایکې د هغه په شهادت باندې. رسول الله صلی الله علیه وسلم اسألوا لي سعد بن معاذ، ای صحابو ماله د سعد بن معاذ تپوس وکئ، د هغه معلومات نه وکئ. نو قالوا قبض یا رسول الله، صحابه ویل یا رسول الله هغه خو بېګا شپه وفات شو. فاسرع الیه رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه کور طرف ته منډه شروع کړله، د جومات نه ډایرک منډه منډه منډه. صحابه وایي موږ هم پسې شاته منډه واله، زموږ دا څادرې زموږ د دې اوږو نه ولوېدلې. وتقطعت شعوث نعالنا، او زموږ دا پاڼې چې دي دا وشلېدلې د ډېر تیزوالي د منډې د وجې نه. صحابه غوږ وکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته، یا رسول الله امحل امحل، یا رسول الله صبر وکړه صبر وکړه، موږ دې ستړي کړلو. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي انی لاخشى رسول الله صلی الله علیه وسلم زه یېرېږم ان تسبقنا الیه الملائکه. رسول الله صلی الله علیه وسلم زما څه دا یېره ده چې دله به ملایکې زموږ نه مخکې ورشي، لکه څنګه چې کما سبقتنا لحمزه، لکه څنګه چې زموږ نه مخکې ورغلی وي حمزه رضی الله تعالی عنه له. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه کور ته ورغلی نو هغه له یې غسل ورکول، نو د هغه مور ولاړه او ژړلې. رسول الله صلی الله علیه وسلم کل باکیة تکذب الا ام سعد، هره ښځه چې جاړي هغه دروغ وایي مګر ام سعد چې ده دا د زړه نه جاړي. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل جزاک الله یا ام سعد، الله دې تعالی جزا درکړي، تعالی دې الله بدله درکړي ای ام سعد. ان الله فرح بابنک، الله ستا په زوی باندې خوشحاله شو. او واستبشر به ملائکة السماء، او ستا په دې زوی باندې ملایکو یو بل له زیرې ورکړه خوشحاله شولې. او واحتز له عرش الرحمن، ستا د دې زوی په شهادت باندې د مهربان بادشاه عرش وخوځېد. او بیا چې کله صحابه فرمایي موږ د هغه جنازه راواخیستله نو هغه زموږ په دې لاسو کې ډېره سپکه ښکارېدله، ډېره کم وزن یې و. حال دا دی چې وکانه جسیما، هغه ډېر د باډۍ نه غټه مو، خو بیا د هغه جنازه ډېره هلکه وه، ډېره سپکه وه. نو صحابه وایي یا رسول الله دا خو ډېره سپکه جنازه، موږ چېرته دومره سپکه جنازه نه ده لیدلې. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل دا ملایکو اخیستې ده ستاسو سره، دا د ده جنازه چې ده دا ملایکو بار کړې ده. او کله چې قبر له ویوړو او خاورې پرې راواړتلې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر زیات وژړل. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي رحم الله سعدا، الله دې په سعد باندې رحم وکړي، انه کان عبدا صالحا، سعد رته هو چې و دا یو عبد صالح و، یو نیک بنده و. فتحت له ابواب السماء، د ده لپاره دروازې د اسمان کولاو شوي دي. واحتز له عرش الرحمن، او د ده د وجې نه د مهربان ذات عرش خوځېدلی دی. وقبله الجنان، او دا جنتونو قبول کو، دا اوس په دې قبر کې په نعمتونو کې دی. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د ده جنازې له 80,000 ملایکې راغلي دي چې د ده نه مخکې د چا جنازې له نه دي راغلي. شرحبیل ابن حسنه وایي قسم په الله چې موږ د ده په دې قبر باندې خاورې وررتلې نو ان تراب قبره لیفوه علینا مسکا، قسم دی د دې خاورو نه د مشکو بوی راته و، د مشکو بوی د دې خاورو نه را روانو. 3 کاله پس رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چا یو چوغه راولېږله، او ډېره مزېداره چوغه وه، ډېره پسته او ډېره نرمه. نو صحابه هغه چوغه داسې په ګوتو باندې مسه کوله او تعجب یې کوه چې دا څومره مزېداره چوغه ده. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو ته وایي اتعجبون، تاسو د دې نه تعجب کوئ؟ والله ان منادیل سعد بن معاذ فی الجنة اطیب من هذا،
سعد بن معاذ له چې الله په جنت کې کومې جامې ورکړي دي، کوم رومالونه الله ورکړي دي، کومه چوغې الله ورغوستې دي، قسم دی هغه د دې نه مزیدارې دي، هغه د دې نه ښکلي دي، هغه د دې نه قیمتي دي، او هغه